ټام ویسټ افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د طالب مخالفو سیاستوالو نظرونه اوریدلي دي. په سلامونو مهار کلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په ترکیه کې د افغانستان له ځینو پخوانیو چارواکو او د طالبانو له سیاسي مخالفانو سره لیدلي دي. د جمهوریت له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا دغه ځانګړی استازی په ترکیه کې له میشت افغان سیاستوالو سره ګوري. یوې سرچینې چې له ټام ویسټ سره په ناستو کې برخه لرله بي بي سي پښتو پاڼې ته وویل ښاغلي ویسټ غوښتل له افغان سیاستوالو واوري چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره څه ډول نظر لري. دغه سرچینه وایي چې ښاغلی ویسټ د پخوانیو سیاستوالو ترڅنګ له ښځینه فعالانو او نورو افغانانو سره هم کتنې درلودې. د سرچینې په وینا د ټام ویسټ کتنې په افغانستان کې اوسني وضعیت ته د سیاسي حل لارې موندلو لپاره لومړنۍ سلا مشورې دي. دغه سرچینه زیاتوي چې افغان سیاستوالو له ټام ویسټ سره په کتنو کې غوښتنه کوله چې د وینې تویېدو مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړی وشي. له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي ګڼ شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال ترکیې ته تللي دي. په دغه سیاستوالو کې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول صاحب، د وحدت ګوند مشر محمد محقق او ځینې نور شامل دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.